بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس التاسع والستون. زمونغ استاسي دا الطريقة العصرية نن نهش پیتم نمبر درس تے. نن چه دے مونږ د الٰه العالمین په توفیق سره دا وایو ورقة الاجازه، یعنی د چوټي درخواست. یو کس به څنګه د خپل جامعې نه چوټي غواړي نو کوم الفاظ به استعمالی. خالد تلمیذ فی المدرسة، خالد په مدرسه کې شاګرد دی. ولا يذهب اليوم الى المدرسة، هو لا يذهب اليوم الى المدرسة، اغا نن مدرسې ته نزي. ولی نزي؟ لانه مريض، ځکه چې هغه مریض دی. فیکتب طلبا، بس هغه یو درخواست لیکي، یعنی طلب لیکي. فیکتب طلبا، یو درخواست لیکي چې یعنی مطلب چوټي ورته ملاو شي. ويرسله الى مدير التعليم، او هغه لیږي ناظم تعلیمات چې کوم وي هغې طرف ته. ويرسله الى مدير التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير التعليم جناب ناظم تعلیمات بجامع العلوم الإسلامية، يعني جامعة العلوم الإسلامية، حفظه الله تعالى، الله رب العزت استا حفاظت فرمائی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لقد أصابني ألم شديد في رأسي، یعنی لقد په تحقیق سره اصابني رسیدلی دی ما ته علم شدید سخت درد فی رأسی، زما په سر کې. یعنی تعبیر داسې جوړیږي چې زما په سر کې ډیر سخت درد دی. ولا استطيع مع المرض الحضور الى المدرسة، او زه طاقت نه لرم. ولا استطيع، طاقت زه نه لرم. مع المرض، مرض سره. الحضور، حضور چې حاضر شم الى المدرسة، مدرسې ته. یعنی زه نشم راتلی مدرسې ته، نو چوټي غواړي کنه. فالرجاء تکرم باعطاء اجازة یومین، بس 2 ورځې رخصت راکئ. 2 ورځې یعنی رخصت مال راکئ، یعنی تکرم عزت سره. باعطاء راکئ اجازة یومین، 2 ورځې. 2 ورځې چې دی تاسو مالا چوټي راکئ. یعنی فالرجاء، زه امید لرم په عزت سره چې مالا راکئ اجازة یومین، 2 ورځې چوټي. وسوف اطالع الدروس التي تفوتني ایام مرضی، او زر دی چې زه به د هغې اسباقو مطالعه وکم. یعنی اطالع الدروس دا جمع ده کنه، زه به مطالعه وکم. زر دی چې مطالعه به وکم د هغه درسونو تفوتني ایام مرضی چې د بیمارۍ په وخت کې مانه فوت شوي وي، یعنی چې مانه هغه لاړ شي د هغې به زه زر مطالعه وکم. وتقبلوا مني غایة شکری، او زما د طرف نه انتهایی شکریه قبول کړي. وتقبلوا مني غایة شکری. او بیا چې دی والسلام مقدمة محمود الطالب بالصف الاول، خادي طرف له. اوس چې دی دلته لماذا لم يحضر محمود في الجامعة، محمود جامعې ته ولی حاضر نشو؟ ولی حاضر نشو؟ لأنه مريض، ځکه چې هغه مریضو. هل ارسل طلبا، ایا هغه درخواست لیږلیو؟ نعم ارسل طلبا، او هغه درخواست لیږلیو. الى من ارسل طلبا، یعنی هغې کم طرف ته. الى من ارسل طلبا، کم طرف ته درخواست لیږلیو. نو ارسل طلبا الى مدير التعليم، هغې ناظم تعلیمات ته درخواست لیږلیو. ماذا اصابه من المرض، یعنی د هغې څه مرض و، یعنی څه بیمار دی.
څه بیمار دی؟ اصابه صداع، د هغې په سر کې درد دی. هل قبل المدیر عذره، یعنی ناظم تعلیمات د هغې عذر قبول کړو؟ نعم قبل المدیر عذره، او د هغې ناظم تعلیمات هغه عذر قبول کړو. کم طلب من الاجازة، یعنی د هغې څو چوټیانې وغوښتل، څو چوټیانې اجازت یې وغوښتو. نو طلب اجازة یومین، د هغې 2 ورځې چوټي اجازت وغوښتلو چې 2 ورځې زه چوټي کوم. هل ترسل طلبا عندما تمرض، هل ترسل آیت لیږي طلبا یعنی درخواست، عندما تمرض چې کله ته بیمار شي ته لیږي. نعم ارسل زه لیږم طلبا طلب، عندما امرضو چې کله زه بیمار شم نو زم درخواست لیږم. نعم ارسل طلبا عندما امرضو. اوس چې دی دلته تمرین دی، تمرین مشق. اكتب طلبا الى المدير واطلب فيه اجازة يوم لأنك تذهب إلى المطار لاستقبال الحج. اكتب طلبا الى المدير، یعنی ته درخواست ولیکه مدیر طرف ته. واطلب فيه اجازة، او طلب که پاغه کې اجازت د 1 ورځ. لأنك ځکه ته تذهب الى المطار، ځکه چې ته مطار طرف ته ځې. څه دپاره؟ لاستقبال الحجاج، دپاره ده استقبال د حجاجو دپاره. نو حجاج استقبال ته ځې نو تم یو طلب ولیکه مدیر طرف ته. نو اوس دلته قاعده بیانوي. قاعده طلب اور درخواست لکھتے وقت مخاطب کے منصب کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے السید مدیر التعلیم. وای چې کله تاسو درخواست لیکئ نو مخاطب چې کم منصب وي هغه لیکل پکې ضروري، لکه السید مدیر التعلیم یا السید مدیر المدرسه وغیرہ. یا جمله دعائیه لکھنا چاہیے، یا جمله دعائیه لیکل یعنی پکار ده چې جمله دعائیه مونږ او تاسې ولیکو، لکه حفظه الله تعالی داسې ورته ولیکو. او په دې کې دام پکار ده چې اختصار نه دی کار واغسل شي، هسې نه چې دا خط نه چې پوره پړپړه جوړه شي، نه. او بیا فرمائی مخاطب اگر علمی شخصیت ہے تو ابتدا میں فضیلت الشیخ وغیرہ کلمات سے کی جائے. نو فضیلت الشیخ یعنی کا یعنی مطلب علم والا شخصیت دی، هغوی دپاره دا لیکل ضروری دی. معانی الکلمات ورقة الاجازه درخواست، مدیر التعلیم نادمی تعلیمات، علم شدید سخت درد، تقبلو قبول کیجیے قبول کئی، سوف عن قریب زرد طلب درخواست. اعطائی مجھے عنایت فرمائیے یعنی مال راکئی. اطالعو مطالعه کروں گا مطالبه کوم. تفوتنی جو مجھ سے رہ گئی، یعنی دلته وی چې مال پاتې شي هغه به زه بیا وویم. تفوتنی مقدمه اس کا پیش کرنے والا، یعنی چې چا د درخواست پیش کړو نو هغې بیا هلته ولیکل که نه مقدمه کې. نو مقدمه دې ته وایي چې چا دا پیش کړی و، یعنی وړاندې کوونکی چې کم کس و.